د پخوا وخت خبره ده، د غرونو ترمنځ یو ښایسته کلی و. شنې کروندې، روانې ویالې، سپینې کوټې او د سهار د چرګو بانګ په ټول کلی راویښه و. په دې کلي کې یو سړی اوسېده، نوم یې غفور و. غفور به په ظاهره ډېر ساده او بېوسه معلومېده، خو په حقیقت کې ډېر چالاک او کنجوس و. هغه به هره ورځ خلکو ته ویل: زه ډېر غریب یم، زما نصیب خراب دی. خو په زړه کې به یې نور پلانونه جوړول. یوه شپه کله چې سپوږمۍ نیمه وه او خلک ویده وو، غفور ورو ورو له کوره ووت. هغه د حاجي کریم د کور خواته لاړ. هلته ډېرې چرګې وې. ورو ورو یې د کوټې دروازه خلاصه کړه. چرګو آواز وکړ: کوکو. غفور په ټیټ غږ وویل: چپ شند، زه به تا شجایت باچم. هغه دوې چرګې په بوجۍ کې واچولې او له کوره په منډه راووت. سبا سهار حاجي کریم کاکا وویل: اوی خلکو، زما چرګې ورکې شوي دي. غفور د خلکو ډېرې چرګې پټې کړې. خلک سره راټول شول تر څو غل معلوم کړي. غفور اوس ډېر زړور شوی و. هغه چرګې په بازار کې په پټه خرڅولې. بازاري سړي ترې پوښتنه وکړه: دا چرګې دې له کومه کړي؟ غفور مسک شو، ورته یې وویل: کلي کې مې پاللې دي. هغه ډېرې پیسې پیدا کړې، خو بیا هم خوشحاله نه و. څو ورځې وروسته ماشومان سره راټول شول تر څو غل معلوم کړي. هغوی د شپې پټ شول، د چرګو کوټو ته نږدې. نیمه شپه شوه، یو سیوری ورو ورو رانږدې شو. ماشومانو چیغې کړې. خلک راویښ شول. غفور ونیول شو. حاجي کریم کاکا ورته وویل: ولې دې دا کار کوه؟ موږ خو د ګاونډیان وو. غفور سر ټیټ کړ. خرس مې سترګې ړندې کړې وې. د کلي مشر وویل: موږ به د پولیسو ته نه سپارو، خو سزا به درکوو. د هر چا تاوان به ورکوې. د یو کال لپاره به د چرګو خدمت کوې. غفور هره ورځ کار کوه. چرګو ته به یې دانه اچوله، کوټې ته به یې پاکولې. یو ورځ احمد ورته وویل: که ته مخکې رښتیا وای، موږ به دې مرسته کړې وای. یو کال وروسته غفور بدل شوی و. هغو نور غلا نه کوله. هغه خپل حلال رزق ګټل شروع کړل. کار یې کولو، خلکو هغه وباښه. چرګې بیا هر سهار بانګ کوي، خو اوس غفور مسکی وي، ځکه چې زړه یې پاک دی.